السلام علیکم زه فواد باچا سم ټایم وشو چې منګه پریویسلی لیکچر کړو اکټیو ډایرکټری به منګه باس کړو خو دا ډومین چې کوم دی دا ایکسس مینجمنت ډومین دی ایکسس کنټرول نو ایکسس مینجمنت ایکسس کنټرول مطلب دا چې کم نمونه ایکسس منګه کو او څه نمونه سرویسز د منګه ایکسس کو چې هغه منګه په کنټرول کې والو او خپل نظر نه لاندې ساتو چې یاره څوک چېرته انټروډر څوک راونه نه وځي که نه که هغه راونه ننوتو نو بیا به حالات زمونږ ډېر ګډوډي د هغې د لاسه دا ډومین چې کوم دی راښکلی دی په دې CISSP کې نو چې فوکس صرف په هغې باندې وکړي اوس ګوره له پاسه مونږ که تاسو خیال مونږ باس کړی په آیډنټیفیکیشن authentication authorization accountability باندې او اډننګ بیا د هغې نه بعد مونږ باس وکړو په اکټیو ډایرکټري باندې څوک ته AD وایي او ID څه شی دی آیډنټیټي مینجمنټ سیسټم چې دی IAM د دې ویل کېږي IMS ورته ویل کېږي او IAM ورته وایي مینجمنټ و زمونږ سره چې نن کم یو دی هغه به مونږ کوو سنګل ساین آن دا ډېر زیات مشهور دی خلکو ته وایي SSO SSO څه ته ویلی کېږي SSO چې کوم دی هغه سنګل ساین آن ایون که د نوم ته تاسو خیال وکړئ که نه هغه نوم یې هم تاسو ته وایي چې یاره زه څه کار کوم اوس دلته ما لاندې لیکلی SSO is an agreement between three entities دا ته یو قسم دا درې انټیټیز چې کوم دي د دې یو اګریمنټ دی SSO چې دی دا یو شي ته تاسو لاګین وکړئ د یو ټیکنالوژي ده هغه بیا چې دی کله هم تاسو فار ایگزامپل یو کمپنۍ ده تاسو په کمپنۍ کې یو لاګین وکړو کمپیوټر ته لاګین شوئ کمپیوټر ته لاګین شوئ که بیا تاسو هر نمونه اپلیکیشن وزټ کوئ او اکسس کوئ په خپل کمپیوټر کې دننه هغه اټومیټیکلی چې هغه لاګین کېږي او هغه پاسورډ د ضرورت نه راځي ځکه چې کله هم تاسو په هغې باندې کلیک ووایئ نو هغه اټومیټیکلی هغه سرټیفیکیټ چې هغه راوالي او ډبل چک یې کړي دننه وایي ګوري چې یاره دا کس چې دی سو دا کس چې کوم دی دا لاګین دی اوس په دې کې ګوره هغه دا دی که نه رانګ سایډ په دې کې دا دی چې ډینجرز به کې دا دی که انټروډر ستاسو کمپیوټر ته راوننوتو هیکر نو هغه بیا هم اکسس کولی شي ډېرو شیزونو ته ځکه چې دا خو ون سنګل ساین آن دی پوه شوې مطلب دا دی چې یو سنګل ساین آن دی وکړو نو په هغې کې بیا دغه ډاون سایډ دغه دی چې انټروډر بیا نورو اپلیکیشن ته اکسس کولی شي اوس زموږ سره ګوره په SSO کې دننه یوزرز دي یوزرز هغه دي انډیویجول دي چې هغه څوک چا پاسورډ یوزر نیم یې هغه یو اپلیکیشن ته ډیپ سروس چې دي هغه ته اکسس کول غواړي بیا زموږ سره راځي په دې دا درې انټیټیز دي په دې SSO کې بیا راځي زموږ سره آیډنټیټي پرووایډر هغه دی چې هغه آیډنټیټي پرووایډ کوي مطلب دا دی اوس ګوره دا یوزر چې د پاسه دی د دې آیډنټیټي پرووایډر سره ښه باقاعده ځان رجسټر کړي اوس ګوره زه تاسو ته اګزامپل در کوم سروس پرووایډر شو د سروس پرووایډر هم لاړ شم که نه بیا به اګزامپل درکړم بیا میک سینس شي سروس پرووایډر هغه دا دی چې دا یو اپلیکیشن دی هغه سروس تاسو پرووایډ کوي او هغې سروس په تھرو باندې بیا تاسو خپل یو کار کوئ مطلب دا تاسو اپلیکیشن ته لاګین وکړئ ویب اپ دی مطلب دا اوس اګزامپل در کوم تاسو یو آوټلک ته لاګین کوئ خو چې کله آوټلک ته لاګین کوئ دا سروس پرووایډر راغی نو هغه تاسو یاره خپل پاسورډ ووایه تاسو چې کله پاسورډ لا دننه کوي نو هغه یوزر چې دی یوزر بیا دننه اکسس وکړي خو کله ناکله به کوي یاره اکسس ټوکن چې دی هغه تاسو تر 2MFA ورته کوم وایي که نه ملټیپل authentication چې کوم دی ملټیپل فیکټر authentication چې کوم دی هغه تاسو یاره خپل ټمپرري کوډ چې دی تاسو په موبایل باندې راغی یا تاسو په اپ باندې راښکاره شي هغه انټر کړي نو هغه تاسو ته اکسس درکړي فار ایگزامپل اوس تاسو پاکستان کې اوس تاسو لاړ شئ یو ځای ته لاړ شئ بینک ته لاړ شئ بینک کې تاسو اکاونټ کولاوئ دا سروسز دی پوه شوې اکاونټ تاسو هلته کولاوئ سروسز دي هغو تاسو نه آیډنټیټي وغواړي نو آیډنټیټي تاسو نه وغواړي خو په اصل کې هغه آیډنټیټي چې کومه ده هغه ستاسو شناختي کارت دی NIC چې دی پوه شوې NIC وته که نه NIC د کارت نو آیډنټیټي تاسو نه وغواړي خو هغه په اصل کې تاسو نه ټرسټ کوئ چې یاره تاسو څوک یې څوک نه خو دی دا آیډنټیټي چې کومه ده نادرانه اپروف شوي ده دی هغه نادره ټرسټ کوي دا نادره چې دی دی ښه باقاعده ستاسو بیکګراؤنډ چک کوي په هغه کې ستاسو فنګر پرنټس دي ډېر تاسو چې دا یو آی ډي درکوي په هغه کې تاسو مطلب څومره انفارمیشن په هغه کې درنه کړي ډېر شی نو دغه شانتې دا بینک چې کوم دی هغه آیډنټیټي پرووایډر چې کوم دی هغه ټرسټ کوي دا ستاسو دا کم کارت چې کوم دی هغه ټرسټ کوي د دې نادره په تھرو باندې چې نادره تاسو دی
پبلش کړي دغه شان دي زمونږ سره دا SSO او په دې سنگل ساين ان کې زمونږ سره د یو قسم پروسس کله چې تاسو ویب سټ لار شي هغه ویب سټ چې دی هغه واپس تاسو راولېږي آیډنټیټي پرووایډر د آیډنټیټي پرووایډر چې کوم دی هغه د سرویس پرووایډر لا انفارمیشن چې دی کی هغه ول راوړي او دا یوزر چې کوم دی وردن کې بیا پری دی ها ډیر شی دي راځي ګوره به کې سمارټس انټرنیټ اف ثینګز دي هغه سرویسز کې راځي ریفریجریټر دی سمارټ ریفریجریټر وته کوم وای کنه وای فای اکسس چې کوم دی وای فای اکسس کوی هغه تاسو وای انټر یور پاسورډ نو پوه شئ دا ټول راځي کې تاسو فون شو تاسو کله فون ته اکسس کوی هغه هم ټول په سرویس پرووایډر کې راځي تاسو ول آیډنټیټي پرووایډ کوی نو زموږ سره ګوره SSO چې دلته دی تاسو ګوره لپاسه is an agreement between three entities لپاسه موږ په دې باندې بحث وکړو یوزر زموږ راځي IDP راځي آیډنټیټي پرووایډر زموږ سره راځي او هغه نه بعد زموږ سره سرویس پرووایډر راځي پوه شئ او اپلیکیشن جوړ کوي و زموږ سره دا SSO دا ګوره یو ځکه دلته لاګین وکړي یو اپلیکیشن دا مطلب دا دلته زموږ سره کانفیګر شو په سرور باندې یا په سرور په کمپیوټر په سرور کې موږ دا کانفیګر کړل دی کله چې بیا تاسو اپ 1 ته اپ 2 ته اپ 3 ته دلته تاسو ګورئ د اتوماتیکلی دغه د دې منز د شیلډز نه دی اتوماتیکلی هغه تاسو کریډنشل چې کوم دی هغه راوالي او هغه ته لاګین وکړي by the way دا ډېر لانګ پروسس دی تاسو اوس وګورئ نه په نیکسټ سلایډز کې خو دا ډېر زیات په ملي سیکنډ کې کېږي ډېر زر زر کېږي نو هغې باندې څوک پوهېږي نو تاسو کلیک او بس روانه یې اوري و زموږ سره SSO چې کوم دی په دې کې زموږ سره قسم راځي اوس په دې کې زموږ سره پروتوکولز دي په پروتوکولز کې زموږ سره بیسیک اتنټیکیشن دی بیا زموږ سره اتنټیکیشن دی او دا غي نه بعد زموږ سره بیا د SAML سکیورټي اسرشن مارک اپ لینګویج په دې باندې موږ اوس ان شاء الله بحث کوو زموږ سره بیسیکس چې کوم دی دا هغه وخت نه شروع شي دا یو سمپل یوزر نیم اینڈ پاسورډ سکیما ده پوه شئ کله چې تاسو اپ ته یا موبایل ته خپل لاګین کوئ تاسو وی پین نمبر وای یا تاسو خپل یاهو جیمیل آوټلوک اکاونټ لاګین کوئ هغه تاسو خپل پاسورډ او یوزر نیم وای نو هغه د یو بیسیکس دي نو کله چې موږ انټرنیټ سٹارټ شو زموږ سره بیخي بیسیکس د لپاسه نه به سره ووم نو خو بس اولنې به دا زموږ انټرنیټ کله راغی نو په دې بیسیکس اتنټیکیشن کې زموږ سره چې هغه یوزر نیم چې دی هغه به اپلیکیشن تلاړو I want in نمبر 1 چې دی 1 مطلب دا چې دا یو ریکوست دی دویم دی دریم دی بیا څلورم پنځم دا ریکوست دی صحیح شو نو 1 وای چې دا یوزر واس دی اپلیکیشن ته اکسس کوي I want in زه مطلب دا چې مال اکسس راکړي په شوي دا اولنې او هغه دویمه به خپل کریډنشل انټر کوي مطلب give me your credential I will handle it نو اپلیکیشن چې بهونه هغه چې بلاړو د نو دا کسم سره ريجستر دی here is your password here is my password username and password هغه به شو نو دریم سلورمه سټپ چې دی اوس بدی کېدل دی do you know this guy دا لا پاس تل دی او ابو خانه چې بکمو هغه به واپس یوزر ته راغی you are allowed to access مطلب دی چې تاسو نن وس access کولای شئ ها و زموږ سره دا بیسیکس چې دی نو وس بدی کې ځینی سرویسز چې دی هغه خامخا یو دریم نمبر اتنټیکیشن بکی اسی کوي IDP چې دا IDP په یو خامخا په یو ځکه به IDP چې نو هغه به وسی بوخا ونه وس خامخای وس خو خیر ډیر کمپلیکس دی خو دا ایمونه بیسیکس دی په دې کې ډیر شي سکیورټي هولز دي نو مطلب دا چې څوک دا بیسیکس اتنټیکیشن وسوک نه استعمالي اتنټیکیشن 2.0 استعمالي یا SAML استعمالي اتنټیکیشن 2.0 چې مور API لپاره دی SAML چې مور د ویب اپ او د اکسس لپاره دی ها نو زموږ سره ګوره اولنې سټپ چې دی I want in the app دا یوزر چې دی اپلیکیشن ته وي زه دنه کېږم دا اپلیکیشن ته هغه چې وي نمبر 2 give me your credential I will handle it تاسو مال خپل credential راکې زه به هندل کوم نو دا دریم کس چې کوم دی دریم سټپ چې کوم دی دا یوزر ته وي okay here is my username and password دا username password چې دی په کیبورډ کې دنه کی کله چې هغه وکي د اپلیکیشن چې دی د لګوري پروسس وکي د ډایرکټ لارډ شي په کمپنی کې دنه یا په سرویس کې دنه هغه IDP سره کانټیکټ وکي ډو یو نو دس گای مطلب دا کس پیج نه او نو دلته هغه IDP سي هغه وګوري شور هیر از وات آی نو مطلب دا چې هغه ولا انفارمیشن ورکي دغه IDP سي د پاسل کې د نادر ده نو د نادر ته ډایرکټ ریکوست شي تاسو دا کس پیج نه هغه ته او دا کس دا ویریفای دی دا کس دی دا ویریفای دی زموږ سره ريجستر دی نو دا ویب چې دی واپس پنځم دراشي نو شپږم سټپ پدې کې بیا دی چې د کس ته اکسس وکړي او کس چې دی هغه انټر شي نو هغه بیا د ویب سټ ته اکسس وکړي دا زموږ سره راځي په بیسیکس اتنټیکیشن کې لپاره چې کوم دی اتورایزیشن ته یو څه د اتنټیکیشن مطلب دی چې اتورایز کیو اپلیکیشن ته نو دا زموږ سره وو دا لیکچر نیکسټ لیکچر بوس
ها نو لازم اوس نیکست لیکچر چې دی هغه به باس کوو په دې نورو authentication باندې او بیا SAML assertion چې دی assertion چې کوم دی میک اپ لینګویج دا ډیر زیات کې یو کنفیوژن دی. زه امید کوم چې تاسو ډیر په غور باندې وکړئ او بل تاسو لږ یو آیډیا ونه کې درکوم تاسو کله دا وګورئ دا غي نه بعد خبره غي خپل ریسرچ کوئ نه تاسو به نور هم ایکسپیرینس او لګور په پوهیږئ بیا هم چې یاره دا موږ څنګه او په کومه طریقه باندې استعمالو. نو زه امید کوم چې تاسو دا لیکچر چې دی دا انجوy کو. تاسو ځان سبسکرایب کولای شئ یوټیوب ته او کنه نه نو ویب سټ باندې ټول دا لیکچر شې دي دا به پراته ان شاء الله. الله پامان.